سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. سلامونه او نیکې هیلې بیا هم لیدونکو تاسو ته ما په تېره خپرونه کې وویلې چې اوس به د خپرونې په بله خپرونه کې به تاسو ته مایانو پخلی درښیم چې څنګه مایان پخیږي او موږ راغلي یو د مزار هوټل ته. موږ سره په دې میلې کې حاجي صاحب هم ستا نور ملګري هم ستا دوی سره به موږ غږیږو. تر څنګه وي تاسو ته ښکاره کړم چې وطني مایان څنګه رانیول کېږي دلته، څنګه پاکېږي او څنګه پخول کېږي له کومو مسالو سره. سلام علیکم حاجی صاحب، تم دی ما څنګه دی؟ بیا ستړی ماسې؟ خیر اوسې جوړ ان شاء الله. سلامونه تاسو ته. تاسو سره مشه ان شاء الله بخیر دي. خیر ده شکر الحمدلله. ما ته مو وعده وکړه چې تاسو باندې مایان خورم او دغه په خپل وعده عمل کړی ان شاء الله. حتما د خیر سره که تاسو په قسمت او حتما به خورئ. توکل خدای ته، توکل خدای ته. د دې صاحب په باره کې ما ته ووایه او د دې صاحب د مایانو په باره کې فکر کوم ډېر مشهوره مایان دی. دا د کونړ سرحد دی. د دې نه ښکته بس یو دو پوستې دي چې د کونړ سرحد دی. زیړی بابا د کونړ او د ننګرهار ترمنځ سرحد دی او دا هغه هوټل دي چې دلته زمونږ د کونړ د سیند مایان خرڅېږي. فارمیم شته خو دلته د کونړ د سیند مایان خاص خرڅېږي چې همدلته په سیند کې نیسي او راوړي او دلته به خرڅوي او پخوي، ښایسته صفا کوي، پخوي په ښایسته غوړیو کې به خلکو ته د خوراک دپاره. تازه مایان، تازه مایان د سیند، د کونړ د سیند او د کونړ د سیند تازه مایان. تاسو به همیشه خورئ دلته څنګه؟ و موږ چې کله کله راځو کونړ ته راځو چکر وو به همدلته د هوټل ته راګرځو، همدلته پخوي او خوري. د ژوند خوند تاسو اخیستی؟ بالکل، بس دا د الله مهرباني ده، بس الله به کوي. مهرباني. روغبړ صاحب له موږ څخه لرې ګرځي، هغه سره به موږ غږیږو. صحیح ده. روغبړ صاحب د مایانو تعقیب به کوو. روغبړ صاحب دغه ده. راځه روغبړ صاحب هېڅ کار یې نه ستړی ماسې. السلام علیکم. جوړ بخیر سره ښه راغلاست د کونړ ولایت ته. بیا دې سیمې ته چې د مایانو په سیمه مشهوره ده. زه خو د مایانو په سیمه پیژنم. بالکل، واقعا ډیره زیاته مننه. تاسو ته ما کلی هم چې راغلو بس د ځینو لیدنه وکړله او دا خو ډېر تاریخي ځای دی. بس دغه خلک د خوند خاطره ما چا خبره کته کېږي که مسافر دلته نه راشي بیا د کونړ خلک خو ډېر مېلمه پاله خلک دي. نو دې یو نوی پکې خبر ده. خوږې خبرې به لیدونکو لرو له روغبړ صاحب سره، حاجي صاحب سره، نور ملګري موږ سره شته. تاسو راځئ چې موږ څنګه مایان نیسي هلته او څنګه یې پاکوي، بیا راوړل کېږي. دلته هوټلونه دي، په د هوټلو کې پخېږي او له خیره هغه نه ګټه اخلو. دا سیند چې تاسو وینئ د ماشاءالله دا د کونړ هغه سیند ده چې څپې وهي او ماشاءالله په ژمي اوړي کې فکر کوم دا اوبه همداسې روانې دي. همداسې ده روغبړ صاحب؟ دا اوبه په ژمي اوړي کې دا نو اوس تقریبا نسي چې دا کمی اوبه دي، ځکه چې دغه اوبه چې دي اوس تقریبا په دې وخت کې کمیږي او دا په اوړي کې بیا زیاتېږي، ځکه چې واورې ویلې کېږي بیا اوبه زیاتېږي. اوس نو تقریبا بارانونه نشته دی، اوس د خطر وچکالي ده. نو دغه اخري دغه د په حساب هغه اخري سټیج دی. د دې نه وروسته مطلب کله چې بارانونه شي او ورخ زیات شي بیا زیاتېږي. صحیح ده. اجازه ده موږ کته ورکته شو؟ بالکل هغه ورکته شم. لیدونکو هلته مایان نیولي دي او مایان بالاخره پاکېږي. کله چې دلته پاک شو بیا مخکې مې یادونه وکړه هغې برخې ته وړل کېږي، هلته پخېږي. زه به د ملګري سره وغږېږم چې نوم یې څه ده او څومره مایان یې له خیره موږ ته پیدا کړل. ستړی مه سې ورور، جوړه انشاءالله. مننه. خیر اوسه. زړه دې نه بدېږي په د مایانو؟ نه والا کاروبار هم دی. ښه لانده سیند هم دا مایان تا را پیدا کړل؟ ورور همدې کونړي سیند نه. ښه د کونړي سیند نه. اجازه ده یو واخلم؟ واله اجازه. خوري خو به نه سړی؟ زه والا لږ څه ډارېږم. ښه اوس بېرته ژوندی نسي. دا تازه مایان دي چې په رښتیا هم کله لاس کې مو واخیستل ښکاري یخوالي نه چې دا د کونړ د سیند تازه مایي ده. ښه د نه غټ مایان هم څه کندومره دومره یي؟
واړه هم شته غټ هم شته غټ داسې اوړي کې پیدا کېږي او دا واړه ژمي کې صحیح ده صحیح ځکه په دې خاطر اوبه کمې دي په کوم فصل کې د مایان ډېرېږي او په کوم فصل کې تاسو کاروبار ډېر ده والا میان خو په اوړي کې ډېرېږي چې اوبه زیاتې او کاروبار هم په ژمي کې ښه دا نو سره کم ده بیا ذخیره کوئ مایان څنګه نه بس داسې کار دی بس کاروباره پورې ده بس اوړي کې هم خرڅېږي ښه خو ژمي کې دونه داسې کنه اوړي کې هغونه کار نه دی که څنګه چې ژمي کې صحیح ده ما ته یو ښکلی ټپه ووایې چې همدلته د مایانو په پاکولو بوخت دی او یو نیمه ټپې یو نیم شعر شاعرۍ کوي والا ټپې خو راته زیات انداسې خو یوه به ته ویم مهرباني یا نه زیاته خو به ډېرې دي تا یا د تناو د دې سیند تر څنګه به ناستې او حتما نه حتما ځینې ټپۍ ته یادوې بس زیات یې راته انداسې ورور خو یوه دانه به ته ویم یوه دانه ووایه بیا به د کونړ مهرباني د کونړ د ما د والا داسې راځي نه والا راځي درته نه ورځي اجازه یې ورکړه ماله د کونړ نه راځي ښه حتما د کامرې تاثیر لاندې راغلی خو خیر سپیات د راغله زه به بېرته ویګیر کوم صحیح شو انشاءالله دلته به نورو ځوانانو سره مو غږېږو کوم شعر و شاعرۍ چې دوی لري او نظمونه لري غزل لري هغه به موږ واورو له موږ سره ملتیا وکړي بېرته پورته ځم دغه د کونړ عمومي سیند داسې کته کېدای سو دلته نه هغه د ناکامورا باندې ښه هغه ښه په هغې په اړه به هم تاسو سره راځي صاحب وغږېږم سلام یې ورور ښه انشاءالله خیراتي ده څه حال احوال نوم مبارک رضوان ورور دلته د هوټل مسؤل او هوټل ښه څه شي پخې د مایانو تر څنګ نور څه شي مایان دي چرګان دي کړایان دي ښه کوم ارزانه دي پکې ولا چرګان ارزانه دي بیا کورني چرګان دي وطني چرګان دي کنه د فارمي دي صحیح ده ښه چرګ په څوي لپاره خولو ټول شي سره کړای 500 دی او سوسیجی چرګ سره 900 صحیح بیا خو ارزانه ده کنه که تاسو راځي چې د کونړ د سیند د ښکلې منظره ګورئ او تر څنګ یې خوراک کوئ خو یو چرګې به شاید 3 کسه مړه سي نو او 2 کسه 3 کسه مړی بیخي مړیږي کله سختي وکړي 15 کسه هم بس کېږي ځینې خلک شل کسه وي او که پهلوان غوندې کسي هغه ته خو تقریبا 2 چرګان هم بس نه کېږي او ولا 2 3 خو خوري ته موږ ته څه وایې کوم ټپۍ لري ولا ټپۍ خو نه لري یو شعر خو وایه څه شعر به میانې په ژوند کې مین شوی نه والا مین شوی خو نه په وطن میانې او په وطن په کورنۍ میانې کنه خو دوی ته خو یو شعر خو وایه کنه څنګه د کونړ د سیند تر څنګه کونړ سیند ته یو شعر خو ماته وایه اورېدلې به دي یاره لکه څنګه لکه یو زه څنګه درته وایم یو نظم وایه د کونړ سیند په اړه او د کونړ سیند مې دا وکړ او د کونړ په سیاست دا بیل وي ښه د کونړ په سیند مې لاو کا والا نه راځي ښه دوی باندې خبرې کې کړي وای دومره پیدا سو شاید نور فردونه پیدا سی وای د کونړ په سیند مې لاو کا نور به نور ملګرو څخه واورو مننه ډیره مننه مهرباني خوشاله اوسئ لیدونکو موږ به خو تاسو وګورئ اجازه ده دغه تیږې تور کوسم او خدای ته دې ښه دومره ورکوسم ملګرو تاسو وګورئ دلته دوستان نیولی یم خیر دې سي او یخې اوبه دي دا ډېرې یخې اوبه دي وړې زمه یخې دي ښه ډېره مننه رغمان صاحب ډېره مننه دغه د دې ټپۍ د نورې برخې ته ماته ووایه د کونړ په سیند مې لاوکه ما د کونړ په سیند لاوکه صحیح ده چې مې ارمان درسته په ژوند کې درشي واو د کونړ د سیند پاک باندې ورته د زړسوان صاحب یو بیت درته وایم ولا څومره هغه زړسوان صاحب یو بیت درته وایي چې د کونړ سیند هم راسي هیله کوم چې د خاطر راسي کامرامین ورور پهلوان نو کونړ سیند خو رښتیا یو نامتو سیند دی او ډېر ښایسته یعنې واقعا
ښکلا یې او هغه څپان دی دغه چې دی خلک په ځان مین کړي دي خو رسوان صاحب یو شعر ورته ویلی دی هغه وایي د کونړ سیند هم د پردو خویونه زده کړل د کونړ سیند هم د پردو خویونه زده کړل خپل آباد کړي ورانې رڼاګانې یوسې بل ته خپل آباد کړي ورانې او رڼاګانې یوسې بل ته نو بس د سیلابونه چې راشي نو بس خپل آباد راته ورانې کړي او بیا دا رڼاګانې پنجاب ته یوسي خدای مهربانه ده خدای مهربانه ده انشاءالله موږ تاسې به همت کوو چې د سیند ته به لوی لوی بندونه جوړو له خیره خپلو ځوانانو دا هیله لرم چې زده کړې وکړي او په خپله دا بندونه جوړ کړي انشاءالله توکل په خدای دې وطن کې آرامي راولي او اقتصادي ستونزې د خدای حل کړي چې دا وطن زموږ جنت وطن دی انشاءالله د اروپا د هر ځای نه ښایسته دی رښتیا زه چې پاس سیمو ته تللی یم لیدونکو تاسو کښتۍ وګورئ خپل ملګري نه هیله کوم چې تاسو ته تصویر کې راولي هغه کښتۍ ده چې دوه کښتۍ یو ځای سوي فکر کوم جاله صحیح ده هغه جاله ده چې موټر لږدي له دې سیمې څخه د سیند هغې برخې ته بیا کاشکوټ ته تو خو حاجي صاحب ته راکوز شه که نه ته خو راکوز شه سیتیوال میدیا را دنبال نمایید.